د آدم علیه السلام د هغه خاور خمبیر چې ده هغه سلويخت کاله پروت سلويخت کاله پس بیا دغه خمبیر نه جسد اطهر د حضرت آدم علیه السلام جوړ هغه نه بعد بیا روح ته حکم شو چې د جسد کې نه نوځه عزیزانو روح دا څه شی دی نو دا بیان 13 جمعو کې ما د خپل ناقص علم مطابق ستاسو په مخ کې عرض کړه روح امر ربی دی او په دې باندې علم سوا د الله نه بل هیڅ چاته نشته دا زمون ملک چې دانن تاسو ګورئ دا خو څه شی نه په دنیا کې نن د ټاپ ملکونه دو دي یو امریکا دا او یو روس دی بیا د امریکای تحقیقات چې دي داغه په دنیا کې جواب نشته خو تاسو وګورئ دغه امریکای لیبارټری دي یو دوايي پاس کی چې دا صحیح دا او دا مرض د پاره ډیره مفیده ده امغه دوايي متعلق 2 کال پس امریکا وای چې دا دوايي ناقصه ده د دې خوراک سره ګردې خرابيږي زړه خرابيږي پیپړې خرابيږي دا نو په دنیا کې د ریسرچ متعلق منل ملک چه ده داغیم اکثر رائے غلطی ہوئی صحیح خبر پدے ټول کائنات کے صرف د پروردگار عالم دے چاگا ټول عمر رشتیاو دے او ویبا بس بل څوک نشته چې دنیا کې دا وایي چې زم څه شیم یا زما رایم څه شي یا انسانی تدبیر چې ده هغه د الله د تقدیر په مخ کې هیڅ شي او تدبیر کند بند او تقدیر نه داند کس کې نه داند و نه داند کې نه داند ټول انسانی تدابیر چې دي دا الله د تقدیر په مخ کې فعل شي او ختم شي په دې کائنات کې کیږي امغه سچ سا الله ته منظوري د بنده ټول پروګرامونه چې دي دا الله د یو حکم په مخ کې ټول ختم شي او نيستو نابود شي بیا په پاکستان کې خزما په خیال چې د دې خبرو کولو ضرورت نشته ځکه چې د ټول ملک ته معلومه ده چې تاسو د دې دنیا تدابیر وګورئ د دې پروګرامونه وګورئ او د دې سکیمونه وګورئ او په د پاسه بیا د خدای سیلابونه وګورئ جوړ کړی څه او سیلاب خدای چې پیراشي لار شي صاحب نام و نشانه ورکش نو دی وجنا عزیزانو بل څه نشته په دې کائنات کې سوا د خدای د ذات نه او نه داسې څوک شته چې هغه د خدای د ذات په مخ کې وي چې زم څه شی هیڅ علما لیکي چې کله نه الله دنیا پیدا کړنو سملے کې داسې پیدا کړی چاغوی ته دا حکم کړی دی چې تاسو به دا وایي چې لا په دې لام د پاسه چې کوم مد دی دا مد براکا گئی مثلا لا نو کله نه چې قدرت دنیا آباد کړې ده نو دې ملائکو په دې لام دا مد راخکلې لا معنا هیڅ نشتا نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې دا ملائکې بیا وایي چې الا الله هیڅ نشتا کده نو دغه ذات په دې علماء متکلمینو کې یو ډله داسې ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده هیڅ نشته الکه ته وې زم نشته دا ستا وجود وې داسې وهم هیڅ
علما غالبا فستوائیه دی ورپسې شي تاسو دا کائنات دا موجودات وغیرہ ورته خبره اوري شور مکوي. قرآن ویلی دی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا ټول به فنا شي او صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي. نو کم شی به چې سبا عدمی کیږي داغه نن تصور د عدم جایز دی. خبره زمون په مسلک خکړې یا بدا کړې دا خاصه رته پریوزی چې کم شی به چې سبا نه نو کته وای چې دا نن نشتا نو دا جایز. نو زما عزیزان کده نو صرف د خدای ذات ته بل څوک نشته. تیرا جمعه ما تاسو ته ویلو چې خدای سره د هر سړی عشق حقیقی پکار په دې کائنات کې کستا خوښ وي نو هغه د صرف د خدای ذات خوښ وي. صرف او یاد خوښ وي نو هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ وي. ولې دې خوښ وي؟ ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره راهنمایي د داسې ښایسته معشوقې کړې ده. نو پیغمبر دا د الله او دغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، قاصد وي. پیغمبر مانام دادا پیغمبر ته پیغمبر وای زکا چا د الله او دغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، د الله لار ورته خي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبر پختل شما لهبت رهبر پختل شما خدای د سبي ویلی وی رهبر تا د محبوب د روب د وجه زدا غ رهبر نه پختنم نشم کوله اسنه چې خطرناک خبره ورته نه اوس لهبت رهبر دا ذوقي شه د زما عزیزان ایمانی درته مخپکیږي ما تاسو او مونږه په پویګم نه رهبر او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د غیروب دا ذوقي سيزونه دي په دې خبره اوري مونږ نه پویګم. مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې دا الکان کونتر یلوزي کنه جی نو دی الکانو ته ګوري تاسو ها کو ترغه یلوزي چې ترسوی پردې کونتر پینیولې ني نو پردې کونتر پیونی سي اوري بیا خرڅه کی الکه والک تمه چې ته دا کونتر ولې ساتي بیخ ویجی دام تجارت ته نو زه دا پوینو ما چې کونتر څه تجارت ته خو ساتي او دانه ورکه پیسې په خوره سي فزول ماته نه جی دا مازیګر کی چې مونږه لوزو کنه نو دا په دا نور کونتر غي ملوزولي مونږه ملوزولي نو دا غي کونتر زمونږ په دې سیل کې چراشي او کینی جال په واچو ویني سوا سوال بیا خرڅه وې دا زمونږ تجارت او دا رامیانو مال ما دا ماوی چې دا خاصه څه فزول کار دی دام قمقل ندی نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډیرو خيار دنیا چې په سګټلې کی او په کم شي حاصلېږي اچل چې مونږ له سمره راضي دمر بل چاله نه خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوي والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ له زه په نه پوي
اسه هاکو والا زمما مازیګر کې کونتر ولو زولو والا پویګو نو اسه مې دارس کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویل شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي راو نو عاشق وای چې د هیبت رهبار پختل نشما لهبت رهبار پختل نشم خدای د سبای ویلی وی رهبار تا بیا د رهبار په وجه وصال شي محبوب سره وصال شي بیا د محبوب دومره روب وي د عاشق په زړه کې چې بیا ورته کته نشي کته نشي ورته وای ماوی مخبی سرګند وینم یارا خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې ورسره ناستی ما ورته کته نشي دغه وجه تاسو ذخیره حدیث وګورئ د پیغمبر تمام ادا چه دا بناوٹ لاسونا خپے سترگے غاخونا شنڈے ویخت قد قامت دا دا کبار صحابونا نقل نہ کبار صحابہ مانا مشران صحابہ دا کردار ټول د صغار صحابو نه نقل کبار صحابو د سردار کونین نرستو قسم بخورو چې کوم تاسو کوی چې د حضور رنگ مبارک څنګه یا شونډه څنګه وي یا غاخونه څنګه والله کله ولی ور سره بناست مو ورته چرې کتلی نه دینو نم کته شو په منبر با او دا تاسو ټول ما ته ګورئ او زه څه شی نه یم ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نه و ټولو به ځمکې ته کتل دا جرأت چا نه شو کولی چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نه و په وصلت کې جدا و تاسو خیال راکړئ نو عرض میں داو چې یو ورځ یو غلام دی او نوې مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چول رانجا چول سنت دی د 200 مرزونو علاج دی شات د 200 مرزونو علاج د پیغمبر ویلی رانجه درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروعم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې او زمون زمانہ کې رانجه خو سوکا چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دی ور پوری خان دی نن خو دی عام طور بعضی ملیانو عادتی رانجا چول ډیر یا شي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې چټاکې رانجا هر وخت پسترګو کې چول خان دی ورپور سردار کونین با بلانا غ رانجا چول بلانا یو خاص سترګې داسې وي او یو رانجاو تور جبا غست دا او تور پټکې په سر ده نوے مسلمان دے غلام آغا چرتا ورتا کتلی لکا حدیث کے رہے دا پیغمبر مجلس لگے دلے او یو نو مسلم را گئے
مجلس کې کېناستو متیازې ورغې چې متیازې ورغې نو جمعات کې متیازې وکړي غالبا حضرت عمر فاروق ورپسې راپاسېدو چې اوس دې دا سر غوس کړم دا دې څه وکړه حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې ما پرېږدې چې متیازې وکړي متیازې وکړي بیا راغې مجلس کې علماء لیکي چې دا د دې صحابي د ناپوهي وجه وه دته دا پته نه وه چې جومات کې متیازې نه دي کول پکار علماء محققین وایي چې نه خبره دا نه وه چې دته پته نه وه چې په جومات کې متیازې کول منع دي خبره دا نه وه خبره دا وه چې دې سړي زړه کې یو سوچ راغی چې د پیغمبر بیانم جاری دی بیان جاری دی اول ته ماله متیازې راغلی که باروزم او متیازې کوم دا بیان را نه فوت کیږي او که نه وزم متیازو تنګ کړی ما نو دا متیازی جماعت کیوں کا دا جماعت بیام پاکے دیشی او کدا بیان در نتیر شو دا دے تدارک بیان سی کے دے دا پیغمبر بیان قدر نتیر شو دا دے تدارک بیان سی کے دے دا وجہ وچاگ جماعت کی متیازیوں کی او بیان دا پیغمبر فوت نو عزیزانو دا دے دسی مثال دے لکا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جمعتونو کې دا هلکان وي نو دوی اعلانو کې چې رونو زایمه بیان بکی ا بیان کې څه صرف پاغه کتاب کې حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه نور هیڅ نشته حدیث نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړی یو ټک لاندې هر یو کېړی یو د نسوارو ډبې راوچته یو باروز کینی نه بس خپل دو څلور هلکان چې کینی بیان واوري او د جومات مقتدیان چې ټول ته باروز هلکه څه له بار ووتی هلته چېرته خره سره وایي که لو کوئ که په کور د سیلاب راغی ظالمه خو یو منټ کښېنه که نه یو منٹ کېنه د پیغمبر حدیث بیانېږي حدیث بیانېږي وایي په ایمان چې قیامت ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کوونکی به زمونږ د خدای په مخ کې هغه وي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وایي به ښه ته هغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کېناست ته مسلمانه د شفاعت تمه کوي مونږ به شفاعت کوي د دې خلقو به شفاعت کوي عزیزانو حدیث او قرآن دا د محبوب کلام او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټې پروت نو او د تصور د بل شي وو نو خدای نه د جنت تمه مکوا او رسول الله نه د شفاعت تمه کلامونه د بل شي او د بل چا به څه خبر او د بل چا به څه تقریری زما به څه خبري زما د ذات د بل چا به څه تقریر تاسو وګورئ زمونږ د ملک د ضیاء الحق صاحب تقریری دنیا ورته وږي چې خدای چې څه نوی اعلان هم نوی اعلان څه وکړو خو یا به اوړه ګرانې یا به چینی ګرانې د خدای کور روان که بل څه خو هغه له ورځي ده ورپسې دا بله چیرړه وزیر اعظم چې دی د هغه بیان ته به څه په ریډیو کې او په ټلویزیون کې ورته نیغ ناست چې وزیر اعظم صاحب تقریر بل هم لا څوک را مور لا وړی دی چې هغه به تقریر کوي یا د هغه به خبرې د دنیا د صدر یا د وزیر اعظم تقریر خو بدایي
چې په دې تمه به چې چېرته ویکنسۍ راووتې چې نوکري راته برابر شي نو ویکنسو تمه مه کوئ د ملک بیړه تباه ده یا به چېرته ارزاني عام د ملک بیړه تباه ده خبرې د هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کي چې کوم کور به ابدالآباد دپاره تا سره وي ابدالآباد او هغه د جنت کور دی هغه صرف د خدای او د رسول تقریر ته په غوږ ښودو او په هغه لار د روانېدو نه باد کیږي کینی مونږ تباه یو زمونږ بیړي غرقه ده خدای په راسته په منبر د پیغمبر ناست یم چې د جنت بوی سره ونه ګورو بوی مونږ ژوند فراډ دی زمونږ ژوند دوکه ده زمونږ ژوند بېایماني ده زمونږ ژوند منافقت دی مونږ بیړي غرقه ده عزیزانو پل اوس مصیبت بل دی که نه مصیبت دا دی چې من قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پیجندلی نه دی حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پیجندلی نه دی خبره د هغه چا سړی له خوند ورکوي چې وړاندې د هغه شخصیت پیژندلی وي ته دومره خبره خو به پوهېږئ ماماګانو یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي په دې زه ډېر خفه یم نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی کار په خبره پوهېدو کې هسې سر خوځوئ ما کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه و نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه وي نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی د هر د سملو له نه ځو وزیران اعلان وکړي چې دفترو ته نه ځو افسران اعلان وکړي چې نوکرو ته نه ځو تاسو وګورئ نن د کلرکانو هړتال دی هلکه څه چل دی تنخواه یې کمه نن د لارو هړتال دی هلکه څه چل دی ریټ کم دی نن د پلانو هړتال دی څه چل دی په دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته رانغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه وي تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی تاسې چا کړي دي تر اوسه مونږ څه کوو مونږ مولیان هم راپاځي هلکه ده نه نه خدای به یې ښه کي خدای به یې ښه کي خدای به رو رو به کېږي نو داسې یکدم چرته کې انا لله کور وران شو خلق مړه شو بیړي غرقه شوه قبرونو کې خپې ځوړندي رو رو دینه پس په څه رو رو څلوېښت کاله و چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کې بار کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چت چا پلاس کے دا نظام دے اور نیرا ولی تاستا میں صرف دمرا عرض دے چه زړه د خدای د مینې کور کول پکار زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی نور ټولې مینې بس دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس دا ټول دوکه ده چې مونږ د نفس پکې پراته دوست څه ته وایي دا دوستان
फूल खिलारेंगे लाहद में जिनसे ये उम्मीद थी, फूल खिलारेंगे लाहद में जिनसे ये उम्मीद थी, वो भी पत्थर रख गए सीने पे आज मरने के बाद। जमागा दोस्तान चे जमड़ा शमा माल अब खबर के दो गुलूनो सादरे हो गड़े आ दोस्तान में चराल न पमाए खावरे और कानी रावाज और ब्याज आद पाकिस्तान रे एक मालकड़ी दोस्तान दे चराशी लारे बद खबर न वलाड़ी स्पेगमो तबे रुमाल नी वलई सोक मर दे लकदा ए रजीदा जमाडेर जानी दोस्त नहीं साखरे बीड़ी तबा का राशा खबर तवर टोप के वाले ना खबर तवर टोप का चमावर सरखख कई खुदा कसम दोस्तानी दासी शी यो जनाजा क्यों यो अलग रामंडा चरामंडा गड़ब लान दे टोपी टोपी को खख्ते राधा सिकड़ो लाड़ो मुड़ी सर उगद उगद उगा से अलग दावली वे वल्ला जान के मकोम या बमावर सरखा खवे जान वजह मिन्नत ज़ारे ज़ोर मां बांधी यो मिनट दना बगैर न तेरे दो द मर्ग नरुस्त बदेरा तपदे तोर त्यार की आवाज समला हुई वल्ला के प्रे सलोर घंटे मड़े लेट करे चिब्या खल्क पुड़ी पके वाचोल और प्योला सुने वाला वो तड़लो राय वस्तु दो मियाश्ते पकोर की ब्या तड़ले दासी दो मुंग बदसी या जमुंग जमाने दोस्ती और ताल्लुक दासी प्लाने मुर हाँ बिजली गर्म मुला वही मर्श ये रखे खबरी देखो ले लाड़ो बेड़ के वक्त तसपोश मुंग द गडी रुड़ई वर चाप से दे देना रे वो हारून रशीद जमानावा यविंजे वर सर वादा करे व सबाश पहला बराजम रानला चरानला ना तो बस खजा व खावंद द खजे नामे गादिरा व गादिरा वर्तेल खजे कज मरशम वल्ला तब बल मेड़ा के नागेल सड़िया खुदा रास्ती कहो वेल एतबार में दरबानी निश्चित वेल तबे उगो समुदा पर सड़े मरशो होचे मरशो खजे बल मेड़ो काल द्वापा से बल मेड़ो उसको काल दो तम सोख न गोरी मेड़े ला बीमार पूती दे जान लबल खोख कड़ई दा तासो मुंगा चराबर बंडिकड़ी और दा चोबरे पदे सरकुनो बांधी गर्जी मेड़े ला पर सर के दर्द नहीं दे जान लबल खोख कड़ी चे खुदा कलब मुर्दारी की चे जदागा होगा उस यौबल शेदर तो हुकूमत रो बासी मुबारकम शाह और डेर डेर मुबारक शाह दा से टीवी दर तरा इजाद करा चे बैक वक्त बड टोली दुनिया द टीवी स्टेशन न तपकी कतेश बैक वक्त और द अमरीके ब्लू प्रिंट फिल्मों न बम पके पेखवर के गोर नुचारा तपरुन वेचे ख्वा टीवी डेर ग्रान दे पर 60-70 रुपए दे मावे कदा पल्लस जरा टीवी नन बयानो मगस्तेदा मोचियानो मगस्तेदा che खर्चले कसम पकड़े हुई मगस्ते दागा दन तलाक बची चीनी che da टोला औरज खर्चले और खर पसी चुकर अगस्ती दा द सुअर जामनो दुई मगस्ते नो का खर्चलोलो वाला पल्लस जरा टेलीविजन अगस्ते शो नन बयान चे कोरून औरान दी पदियार पशकाल के रोटा तपी लान दे दुई पल्लस जरा अगस्ती दी
نو پاکستان کې لکپتیان او زرپتیان په 70-60 نشي اغسته تاسو وا نغستی راتلو سره به وګورئ او بیا یو لک د خدای ژوندې لري چې رومبه راشي 70,000 قیمت به چې د ژوندې لساتو زرو لبراشي ځکه چې وی سی آر نه کسٹم ډیوټي چتا کړه چې څوک ته محروم پاتې نشي د ملک له وی سی آر ډیر ضروری د مړو په کپنو دیم کسٹم چرته دوبای نه عربو نه دا غریبان راځي خزو بچولې جامې راغستی په کسٹم ورته پړانګان کینو کراچۍ او پنډای او پیښور پړانګان ناشتي شرمخان ولار دی اوسه پرانی ځای بکسی پرانی دی لیکي 3000 روپے کسٹم 4000 روپے لکه بچوله می جماعت مخکې کوي لساتکاله مزدوری کړي بچوله کپن راوړی پاغي ورته کسٹم لګي او په وی سی آر دوی کسٹم چت کو د شریعت بل والاو نه تاسو کوي کنه چې شریعت بلم پیش کړي ده دا بل وګورئ دا بل وګورئ دا د امیر المؤمنین نه تاسو کا چې تا وی سی آر نه کسٹم ولې چت کو وی سی آر نه د کسٹم ډیوټي ولې لري کړه دا دسه مبارک شه ده نو ان قریب به وګورئ ان شاء الله العزیز چې دا ملک به ډم وي ډم زمون خزي به ډمي وي زمون لونه به ډمي وي زمون زامن به ډمانی او مونږ بس پینګری دبلې باري تاسو کې چا به سورنه راغستې چا به شپېلې راغستې چا به خېټه پورې دبلې تړلې مونږ به ډمان یو ډمان ستاد ملک رفتار داسې روان دی پوزیشن داسې روان دی نو اذا كان رب البيت بالطبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې پلار دبلې غږی نو که بچی ورته غړیږي بچی مشرموا او مې ملامت کاوه مونږ به ډمان مونږ مذهب کې یو مسله ده څوک مونږ نه کوي جنازه مکوي څوک دای جنازه مکوي وای په ایمان چې تر اوسه د چا په جنازه دا لګوله جوړه شوې ده چې لکه د مونږ نه کولو جنازه نه کوي دا شوې ده دا مولیانو دا لګوله جوړه کړي سقاط شتاو نشتا او الواشتاو نشتا لکه کورم د سټي اوران شه دا وای چې د دې پلیته د بچی جنازه کیږي او کنه کیږي دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بېمانو یو موس چې سره اونکي د امام شافعي مذهب دی چې کافر دی دا تاسو چاونو کو پادیرا خو الواشتاو نشتا او غړیشتاو نشتا او کیرشتاو نشتا سخاتشتاو نشتا هم دغه سخات ته دلې پټ ورکا ټولو نه مخ تاسو خیال راکړئ عزیزانو زمونږ ملک نه دا شی جوړیږي لګیا او زمونږ نور واس کې څه دي سیوا د چغو وال اچغه ما ته ډاکټر وای جمعه چې 13 شي ټلیفون راتو کې چې پرون جمعه کې څه چالو مال غاګ مم نه ده کړ څه چل کې اوس نو بهرحال عزیزانو عرض داو چې زړه د خدای کور کوي زړه د خدای د مینې کور کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کور کوي کله ژوند نرستو ژوند خکول غواړي دغه دو مینې دي چې په دې بخلاصيږي او کدا دو مینې دي چې دا دی واورید چې دا خبره خدای کړې ده په قران کې او فورا ورته سرنګون نشوم والله که جنت وګوري یا دا دی واورید چې دا خبره پیغمبر کړې ده په حدیث کې او فورا ورته سرنګون نشوي والله که د جنت بو وګوري نو ما درته ویلې ونه سا غونډه نو مسلم پیغمبر ته داسې چرته کتلی سترګو کې رانجه تور جوبا تور پټکه نو حضور تر پاسه
ورته وی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر دی وے محبوبا د بدو د پاسه د بل بدرا سره وکړه یو خدای اسستر کې تورې اولاد پکې نن رانجم چولې دي پیغمبر سینې سره وکړه چې واقعي ستاسو کې زما ډېر لوی درد عزیزانو پیغمبر یو صحابی دی حضرت علی نومې دی صحابه ناستی وبنشته زنګل دی علی وبرا پیدا کا علی د غرنا خپلارو چې ګور یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا حبشي حبش ډیر تور قوم دی ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج لراځي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وایي داسې تور حضرت علی هغه حبشي ته وی چې دا مشک لګ مال راکه زما محبوب او بغوختي بیا در تراوړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه لک سات لا یو طرف ته شه بس حضرت علی دې زنونی وغه حبشي او مشک ته واغس او بونه ډکو اور تل دل تکین صحابو ته وبراوړي حبشي ور سره را چراغ او یا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویمس کله پیغمبر داغه مش په خپل باندې داسې ګوتی خوي او بتی راتلی د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره ابشي ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی اوس واله هغه چوکت چې داسې نه ومن هذا تسوق هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد محمد داده ويا داده لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته پته نه ما اوریدلیو دا محمد چې ایمان راوړ حبشي هډر تور حضور جبا غسته وا حبشي ته وی دی خراش چې دی خو راوستو نو هغه جبا داسې کړو حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچو ډېر ساتي سینې سره نیولې خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه حبشي د سورلسم سپوږمۍ غوندې پړته ده دا پنجاب یو عالم دی او ولی بنه پړکې ده بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا اگر بے رنگ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګې دو باندې د سورلسم سپوږمۍ باندې پړته تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د خدای نه او بل څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د محمد رسول الله نو کار کله خسته چې هم دغه دو دي نو د خسته او خبرې خسته یې کوي قبل صحیح په دې پورې یو خبره و یو مرید روان دی حج پیر ته پختنې لاوراله پیران زموږ ملک مو ډېر زیات پیری آسان کار دی خو کوټنۍ کې کېناو لپټه په سر کاو یو دودری بڑی سی پیدا کوي راشي دا حضرت د شپې اندام پروتي نو بس ته ګوره چې څومره دنیا درته راځي مولا توپ ګران دی د خدای توبه مې دي
پیری کو آسان کار دے خو کسو غلا لذی او درغه دواره تو کې دی غلا یا الله تی کامیاب کسو زنا پسې دی جو دعا کوي یا الله تی کامیاب دا خو آسان کار دی پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج ته خو زی خو چې مدینه ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې زما سلام وایا ما نوم والا او ورته چې فلان ابن فلان پتا سلام دا مرید چې تل مدینه کې دا چلے کړي د روزې نه ورته आवाज شوه دي چې هغه بدعتي پیر ته د زما سلام وایا دا واقع مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې مرید راغی پیر سے برتل زما سلام دے رسول وی چې جی سلام میں اور رسول او आवाज وشو چې زما سلام مرته پیر ورته نه چې کوم الفاظ دی اوریدلی هغه راته وایا ابل ټکه ور سره پرې دی ویجوم داسې ویل حلوایا ورته روزین आवाज وشو چې هغه بدعتي پیر ته د زما سلام مو دا پیر داسې لړ شو اسمان ته پس مکر وګرځي او وی چې بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں زے بدل بلال شکر خارا بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں زے بدل بلال شکر خارا و بچیا خدا دی تعالی ډیر لوی جزای خیر در کی نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا درته پیغمبر خیری کړي دینو ته څنګه په خوشحال شو ورته و بچیا په خدا مې دی قسمی د خسته شوندو سره تاریخ جواب ډیر مزه کوي د خسته شوندو تاریخ جواب ډیر خوښ اوس د خسته شوندو تاریخ جواب نه مونږ خسته شوندې پیجنو نه تاریخ جواب پیجنو واخر دعوانا ان الحمدلله جهل او خود پسندی دومره خراب شه چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي باز بتا سو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کړي بہرحال دا روایت چې کوم ده کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندي دي په خپل میعاد به پیدا کېده کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو ده پاغه میعاد به پیدا کېده نو کوم خور سره به چې کوم رور شوه نو دوی به بدل کولو مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زب خپل ما سره پیدا شوی خور تعالی درکم او تبه مال راکې دا قانون د آدم علی السلام د دې بنکاح کې دا او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کړ حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزا او حابیل سره چې پیدا واله ګتور دوی چې ز سپینا پتور نه بدلو تخپل خور په نکاح واله او ز بخپل خور په نکاح هغه به حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه ده شریعت دا نه ده ویلار سچی خوزن کوم دا کا دا اندازو کې تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد ده او خود پسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړي تاسو چره خسړی کې ده نشي نه بزرگان کې ده شي چې ترسو پورې خودبینی نه پری خود پسندی نه پری ځان تم زوال نه پریخي ترغه پورې خسړی کې ده خسړې امه سوق جوړیږي نیک او بزرگ هغه سوق جوړیږي چې د چا پزړه کې زړه نه د چا پزان کې روح نه
د چا پزان کې رائے نه همیشه د بل تابع. تاسو به وخایئ داسې زمون په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپل رائے پریښي وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس مړ کړی وي او د کنزلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنزلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. جی مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چې به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایه باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا څه کوي، خلق را باندې لعنت وی. هغه ورته وی زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري، زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري، واک زمان دے پلاس واک می دبل دے، زڑے وڑے دے لما تشمی گوگل دے. ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منو چې یوسف نه توبه وباسم، ا د تسلیم شې نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام. نتیجه څه؟ عظیم انقلابات و نباد. زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر دی، وی نه دی وخت ډیر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زوس ستا یوسف تابعداری نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداری کوم چې چا ته مال راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د رایې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله. سو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم. زما عزیزان، خپل رایې به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، هله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیا ښه سړیتوب ډېر ګران کار، وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې داسې زه د هلک چې لګیا دی که نه ده باندې دا ګندګي وروغورځوه. داسې چواری چې په ګندګي وروغورځوله، هغه هلک رامنډې کړ، چواری د دې مری ونیو، د مری نه یې ونیو، زه دې ګنده کړم ټوله. پیر صاحب ورته پټ ولاړو، راووته، ورته ویل ها هلکه تا خو وایي چې زه ښه سړی کېږم، ښه سړیتوب دې ته وایي چې خلک د مری نیسي. پیران هم دغسې، پیر دې ته وایي ښه اوسني دا ګړکپان دا پیران دي، دا د جیب غله،
خیال امراغی دا پیران دی پیر خود غرغشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی و زه ورسره تللی وم 50,000 روپۍ ورته راوویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي دي ورته وی بچیا تاو زما روټۍ وخوړه زما میلمه یې نو زه د جیب ګڼکپ نه یم چې میلمنو شوکوم او میلمنو نه پیسې ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي پیران خو دغه و تا به ګنتی پیوالی بلچې به دیوالی کور به دیوران شوی او خدای به درنه په قهر باخته هغه بال بچ به د نهر یو پیر صاحب لبه یو سه او چې یو سه هغه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران دغسی چې هغه به د مرید د پاره د هغه ځای به ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښه جي غلطي وشوه بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شو بیا پیر صاحب چوواړي ته وایي چې نن په بیا دا ټوکری واچو چې بیا په ټوکرای واچولا نو په دې اتو میاشتو کې د دومره اصلاح شوی و چې ورپانه سید ورپسې خو د ناس ته نه چوړی ته وډون دي پیر ورته بیا پټ ولاړ روته ها تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دي ته بس بیا غلې بیا پکې یو کال تیر لګیا دے کار کوي نفس داسې بمړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې پکانو باندې گسیوش تاکہ برنگ الا پیدا کیگی د خسڑی تو پارام کیے نہیں خسڑی تو گران کار دے نا گمنزی ممنزی گرزولو مسواک چې دے ټومبل دا خو آسان کار دے هر څوک به وکي خیال امراغی جی ملاتوب آسان کار دے خو دودری کتاب ہوا ہے مولانا صاحب بشی مولوی صاحب پتہ بنے لگی چھ مولوی صاحب پسمر او بو کې دے خیال امراغی جی وہ مولوی صاحب جماعت امام شو مولوی صاحب شو نور پتہ نہ لگی دا آسان کار گران کار دا دے دا نفس درے قسمت نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا درے قسم نفس دا خیال امراغی جی لوی جہاد چه دے غدا نفس وجل لوی جہاد نفس مرشو کمال تورسی نفس جو اندے دے پا گمنزو نکی بلکار کوئی جماعت نوزئی اوس خو چې مونږ جماعت نوزو کېړای پټاو کړه چا نوې کېړای راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دو جمعې پس کېړای روکی خیال امراغی جی کېړای راو هو سړی اریان دریان پاتیش دلته چا نه روکی ما خپل چپلې ورکې مال لکه دا یو سازما غي وړي خیال امراغی جی عزیزان اور داو کې باروزئی یو همون غوندې خوار غریب خلق کېړای سمې دا دومره کمال نه ده چې لک خی غوړ غوړی او چې جمعات نه باروز نو کېړای پردای سمې یادا سرو مال ساته پچا چې دوړي داسې ولا اوس او وکي داسې کلو کې بده سیو کوي خان چې جمعات نه روزي د خان 15,000 غزل کوي چې مړکیږي یو سلوخ غزا قبر لزان سره وي ابا جمعات نه چوزي پردای کېړای بسای او بیا مونږ غوندي چاپلوسی ګر چې ورپسې وي مونږ غوندي شرمېدلی چې ورپسې نه بیا کېړای سمې کې دچا نو نفس مرنش چې نفس مرنش نو ته تبای تا ته به د ځان کدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مر دا د قرآن خبره
مونږ سوای مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن او رعون ما رعون نیست و زمان نفس والله که د فرعون نه کم خو هغه سره لښکرې وي او ما سره لښکرې نشته کني زه کمپلیټ فرعون هر سره وګورئ مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبر شان ور سره نشته خبره کې د پاسه په گزار در وجدي دي دس در باندې کوي کوه د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبره د پاسه او بیا جمعتون الله راځي منځونم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر دار بد در سره چاوکا و خیر ما څوې خیر ده ټکه یاد پوهیږي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوهیږي مار عمر تیر خیر ده دا ټکه یاد ډېر بد چاوک خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دې کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ خیر بس بیغم به ګرځي خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول دې شروع کړ چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو کړ وای نو ما څه کړی وای نو بس ناره رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبره خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمونږ نفس به څنګه مړ کیږي هغه مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سره اوچت غړو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس په درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناګارې خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو وای دا خردي لا پکې عربي کې یو بل ته جولایک کلنعام بل په आवाज کې بل هم ادل چار پای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې د سیدر ته ګور مجال دې چې زتا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کی خو هغه دغه خبر وای دل کې ببل جل اٹھائی जिगर के आग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلې ده تاسو زه خدا سیو چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې دا غي متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کوي زستا د دوزخی کولو کوشش کوم تاسو زخ پدو کې اخته مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي
دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا ملاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې غوګونه بدی وخوري څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ماسختن ز په لار تیرېدم الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو په پوهیم شي چې د اصلي معنا څه دی مولا څه ویل پوهیږئ اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میاسه نن 400 کاله مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ په منځو د ټول علماء ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چړي چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وستا په دې منځ کې وڅ بچیا ماشومي سینې سره ولګول وې زما دې کتاب کې نننه سبق داو چې سړی چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين اربعه اصبع في القيام غالبا دا سه الفاظ وې زمانه نه سبق دی چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتې فاصله به پریدي ستا د خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي و دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مصلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یا به څه چلو شو څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغه یا چارا پسې کوم ولر د مخ کې صف کې وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي به وي چاله جوړ د مولاله ونه شو چې را رستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړی چې امام کې سکړچ پیدا شو فورا هغه په مصلی ودري اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبر زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست طالبانو هغه چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو تاسو زمون نظر په سوځي چر یا دا مولوی دي چې هغه دا ملنګ راغله دی
غریب دے سو کوله چای راوړي یا ورته روټه خو بس ار یو بزرگ جمیل منځو کو او سدرۃ المنتهى نه ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی د مولا حال دی چې کوټه ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا معاف وګیا ما زکه اچنه ورپسې کوتا کراوه دیکھو ګورئ خسړی بشي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسوال چې وشه چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به و قرض به واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه قوا د ګډ سنه سبا ولا ورکه سائل درې ده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلا څکه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغستو دا غي خیال بساتي تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پیسي اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود مجنون سپیرانی ولد د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا څه لك گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود دا د سپیخ پی زکا سپاوما چې کلا کلا بداس پیدل لیلا په کوسو کې ګرځېدلو نو داغه د کوسه خاور د خپو پورې لګېدلې دي نو زکه د سپیخ پیسه پاوما او کله وفادارانو د دیانت په میدان کې راشي سپه مونږ نه په کروڑ درجه خدي ولې د اصحاب کهف سپه به وای جنت تزي زکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو قرآن کې د اصحاب کهف د سپین قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپین قرآن ذکر کړي ده زما عزیزانو مون د مالک در پرېخه ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلو روټای ورک چې روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټه اور واچولا بیا غپل بل اور واچولا چا خوړه بیا غپل بل سلور روټه اور واچول بیا هم سپی غپل ورته ظالم خو مالک دی سلور روټه را کړی و سلور مې درواچولې نو وسولې غاپه اسپی ورته ظالم زنم ظالم ته چې مالک روټه در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناشته او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټه بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټه د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکړ دا ټول سيزونه به الکیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا کړي حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه د پاره
په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړي ته تکلیفات هم راځي خو امتحان پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کېناست او د لګیا د قیلا قلنا چې درس روزګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي لګ زمونږ د تپوس تم خیال کوي ګوره خدای بے نیاز دی زما د په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې داسې کړی کنه چې بیړه دی ولا تبا کړی په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داسې سدي او سبا دی خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تا هغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړون دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسئلے تپوس کړ پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او دیړون دلی دینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه الله تبارک عبد الله ابن مکتوم تندې ترشول خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سړی دی ورټلو مخته تی واړولو چې روم درته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي خدای ورته وایي چې دته دې تندې ترش کو مخته تی واړو ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې ما په خبره پوهیږي په دې یو ټکی کتر اجر شوي یو غریب راغی سدي څه هغه وایي زه خدای دې خبر دا به خسړی کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلق دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اڑه دی بت خانه دا په منځونو بدر ته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاق ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یاسه دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وایي په دې چې ته تاکي اخلاق دي کردار دې درکې کریکٹر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټی ټو پاسه کوونو بدام دا لرګم والله مونږ نه خده هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست مولانا صاحب دا ته چې لګیا وی قیلا قلنا قیلا شور دی جوړ کړو تاسو دي مولانا روم ته نور غوسه ورلا مولانا فرمود نادان لببن بر مقالات خرد مندان مخن مولانا روم ورته یو بدبختا
पागल बे वकूफा खुला बंद का बरमकालात खिरद मंदाल मखन د نیکانو خلق خبرو پورې تخان دي اذا قيل قلنا ذات شيء چپ نو خج مولانا ایرون درس نوزگار شو کتابونه ټپ ک د شمس تبریز داسې کتابونه راواغست او تلاو په غاړه رب تلاو ته ورور چې ورغه او پیړه دي غر کا شداد سو بده غله داسې ناس اوس مولانا وی چې دا جمعه ته کا پیراګدما جمعه دارالامان دی کنه راګدم دای څه ظلم ډیر سات پس ورته مولانا صاحب خپشوي وی زمون ټول هستی دی او بوته وګرځولا بوته داسې لاس کو کتابونه رويست چې داسې ټاپه ورکو دوړې ته ور اچولي وبو کی او وتی ته دوړې دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس کرامت ستوي او معجزه زمونږ د زمانه ارڅ لتاړ را لتاړ ذاتیاتو کې خطیو ذاتیاتو کې زما ته بدی شي کالوا دی او خړم کافر قوم دی او ککیر دی او خړم کافر قوم دی او کا ګلونه دي چرته پمړی واچول خاصه مکه معظمه کې او مولا او تقریر بګل هاذا شرک هاذا شرک ما سره یو پیرو ما ته راځه خدای د خونه ورانه کا خود شرک نه بغیر بل ټکه نه کوي راځه چې چرته بل چرته کینی نو مونږ وایو چې هاذا شرک دا ګونه ز هغه مولا نرګنم چې په قبر وای چې دا ګلونه او دا الواغان حرام دي چې غراشي او د پاکستان حکمرانانو ته وای چې تاسو په خپل ارادو کې دروغجن یې شپک کال وشو ولیم په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلې شي په دې خبره پوهیږي مړی تخوار څوک حق ویلې شي غریب مړ پروت دی دا حرام دا حرام دا خزي حرام نه وی مولا صاحب بل اورځي چې هندوانو نه دسخطونه اغسته دا حرام وی کنه دا حلال یا رب رنده په بلا ماړه نو پوهیږي چې د مړی را پاسین را پسل ته په بلا نه اوري او دلته په بلا اوري زما عزیزانو زه دغه ته حق ویل ډوم نه چې په نړۍ ورخ ډېر زرو باور ماتي شي ګلونه دی او الواده او پلانې دا څه خبرې اډو ګل په مړی چا ور واچول نو په کافر شو کوای نه چلو مسلمان شو یا الوای په حقړه پرې د زړو خزو سکار خو پکې وشي کنه خیال مرغه نرتوب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبرو یو حق مونږ والله کده کلی خان ته حق نشو ویل د کلی ملک ته حق نشو ویل کلی کې چې لګ داسې غوړکه غوندي هغه ته والله کا حق ویل کنه جی او مړو له حق وای په مړو حق بالکل ستا حق دی دا ټول خوشي کارونه دي ګلونه مولینه سیره جنډیانه منډیانه دا خوشي کارونه دي او دا ټکه بالا کې چې ولا غم کولې کاغه نشي کولې نو په آرام کې نه دا ګران کار دی نو خسړې به ال جوړي خسړې به ال جوړي مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتو تو کتو نو حیران شو بیا داسې ورته متوجه شو شمس تبریز پاسې دا ساده پوګا واچولو مولانا روم رستو لمن نه رونی و دورته دا سو کته چې وای کته نو آیو بزرگ وی چې بے رنگیانو بے ढंगियानु بے رنگیانو بے ढंगियानु हिक नाल नजर दे रंग जाना دا اولیاء دا سي نظر وی چې وای کته ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل دته روان شو غرستو رونی چې چرا تم ناستی کار خود را بکنے ترا برما چکا زاقیل قلنا کوا مولانا رومے واللہ کدے اس پریدم دینا آمخ کے دے اور پسے ہاں بار سارا تو جو جنگڑا کے ناس
مولانا روم ته وایي چې ته ملا لوی عالم یې، زه خو فقیر ملنګ، څوک مې په کاڼو ولي، څوک څه کوي ما ته وایي چې څه وایه خیر دی، وایي واله دا پیسې ورشه یو شرابو بوتل راوړه. مولانا روم بازار ته راغی او شرابو بوتل یې اغوستی دی او په لاس کې نیولی دی او په بازار کې روان. نفس به داسې مړ کېږي یا خلک در پسې که نه، او بیړی غرکش او ملا شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چی دی او یو به یو ته چغه کې تو اوس وایه چې د بازار کې زه روان یم، بجلیګر مولا روان دی او په لاس کې د شرابو بوتل نیولی. تاسو به څال جوړ یا دلته په دې محراب مې داسې د شرابو بوتل کې دی تاسو به څوک چې والله که د جومات کې یو پاتې شي هلکه څه خو چې بارود وي او بیړی غرکش منځونه هم تباه شو. څه چلو شرابو بوتل هلته داسې به وایي که نه؟ نفس په دې مړ کېږي. مولانا روم خلق په کاڼو وي، په لوټو چغې کنځلې، دی بس خپل تار کې مست دی او ټولو بیمارو ته یې شا شوه. بوتل یې هلته یوړ، سبا له ورته چې ورشه ما ته یو ښځه راوړه. ښځه یې د لاس نه نیولې او روانه کړه. چې نفس پایمال شو یا خو مولانا صاحب خلق په لاره دی روان دی او خلق ورته دولاسي سلام او یو مغه خلکو په کاڼو ویشته خو نفس مړ شو که نه؟ خبره کوي. او چې زه په لار روان یم په خیر دي په خیر، څوک کټ نه پاسه او څوک څه چل کوه څوک څه چل کوه، په دې نفس نور غټېږي نور اوچتېږي. او زه په لار روان یم خلکو په کاڼو ویشتم، کنځل یې راته وکړې، بدرګ یې راته او ما وی چې خیر په دې نفس مړ شو. چې نفس مړ شو شمس تبریز ورته وی چې وخت ډېر تیر شو، زه بل خوا ځم. مولانا روم زه به څه کوم؟ په دې سینه ورته لاس راخ کو، وی ځه ته به مولا د روم یې، الله به داسې خدمت تا نه والی چې تر قیامته پورې به ستا ثاني نه وي. نو راغو نو مثنوي لیکلی شروع، بس مړ شو نفس مر شو اور نسلی بشنوز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیا څه وایي؟ وی شاد باش ای عشق خوش سودای ما